دوستانو بیا هم ښه راغلاست. راځو نننۍ موضوع مو د سیټونو عملیې دي، یعنې لکه څنګه چې موږ د څلورګونو عملیو په حساب کې لوستلې چې جمع منفي او ضرب او تقسیم وو، دلته هم په عین شکل خو په څه تفاوت باندې د سیټونو ترمنځ عملیې څېړو یا پر هغه بحث کوو. څنګه؟ لومړی د سیټونو د اتحاد یا یووالي موضوع باندې بحث کوو. دغه یووالی یا اتحاد په خپل ذات کې خپله جمع ده، لکه څنګه چې موږ جمع کول عین شکل ده. څه وایي؟ اتحاد یعنې د دوو سیټونو یا د څلورو سیټونو یا د لسو سیټونو ترمنځ اتحاد څنګه کولی شي یا څنګه کېږي. راځو فرض کړئ موږ یو د A بل د B سیټ لرو. دا علامه خو مو مخکې ښودلې ده چې دا د څه شي علامه ده؟ د اتحاد یا د یووالي علامه ده، لکه څنګه چې مو په دغه کې لیکلې وه چې جمع د یو ځای کولو لپاره استفاده کېږي. دلته بیا دا یو بل شی دی، صحیح شو. هغه و دا څه تفاوت لري، هغه تفاوت یې اوس زده کوو. څنګه تفاوت لري؟ وایي که چیرې د A بل د B په نوم باندې دوه سیټونه ولرو، صحیح شو. دغه A او B ما ورکړې ده، دغه شي ته مو پام وي چې هر شی تاسې نوم ورکوئ هغه ورکولی شئ. یعنې دغه دوه سیټونه لرو او دوی چې په خپل منځو کې سره یو ځای شي، نو دلته څه وایي؟ x یې دغه ځای کې x ولې دا دوه سر پر سر ټکي راخیسته شوي؟ دا د دې دپاره چې تاسې پوه شئ چې x هم دلته شته هم هلته شته، یعنې دوه ځایه ټوله موضوع پر x باندې ده، په دې خاطر یې ده. نو دلته وایي x چې شته شامل دی و چې شته و a ته. په څه معنا؟ یعنې دغه x چې دی a ته شامل دی. په دې x کې هر شی چې د a په سیټ کې چې کوم عناصر وه هغه ټوله په دغه x کې اخیستی شي، او د شامل نښه خو مو مخکې پېژندلې. همدارنګه وایي د x سیټ د x عنصر شامل دی و چې شته و b ته. دا نو په څه معنا؟ صحیح ده. دلته موږ یو پوښتنه هم کړې ده، که چیرې داسې شی وي نو نتیجه یې څنګه کېږي؟ دا سوال مو کړی دی، صحیح ده. نو د دوی نتیجه څنګه کېږي؟ راځو خپله په عمل کې دوه سیټونه راخلو. یو د A سیټ راخلو، بل د څه شي؟ بل د B سیټ راخلو. دا د A او د B سیټونه چې مو راواخیستله څه په کوو؟ فرض کوئ د A سیټ چې شي لرو، دلته D کې M لرو، په B کې M R E A لرو. اوس نو تاسې کېدلی شي چې هر عنصر یا هر ډول غړي د A یا د B سیټ ته ور واچوئ، مشکل نه ده. ځکه د دې لپاره چې تاسې په محاسبه کې د خپل حساب یا د خپل کار پر مخ بوځئ، نو دغه یې طریقې دي. عمومي شکل یې دا و چې هغه عمومي طریقه ده چې هر څوک پوهوي د ریاضي په ژبه باندې، او همدارنګه دا د عمل په عمل کې څه کوو؟ راځو دغه A چې دغه درې عناصر یا درې غړي لري، B چې دغه عناصر یا دغه غړي لري، دغه شیان په ځایو یې لیکو. څنګه یې لیکو؟ A لیکو، صحیح ده. دغه نښه راخلو، خپله یې پر دغه منځ کې نښه راخلو، پسې B راخلو، هلته هم B ده دلته هم B ده، صحیح شو. مساوي ورکوو. دغه شیان دې دلته کوئ، دلته قوس ورته ولیکو. قوس چې مو ورکئ دغه دی د A سیټ اوله راخلو، چې شي کوو؟ مثلا اوله D و Q M دلې راخلو، خپل پر سر هلته چې څه شی وه هغه راخلو، صحیح شو. درې عناصر دې باندې بیا دلته د دوی ترمنځ د اتحاد علامه ورکوو، ځکه هلته مو A او B ښودلې وه. نو په دې معنا چې یعنې دغه شی دغه مکمل د دغه مکمله سره اتحاد کوي، نو د دوی اتحاد به څنګه وي؟ دغه اوس ګورو. راځو په دا منځ کې مو دا دې دا علامه ورکړه، د A سیټ خو خلاص تر دې ځایه. اوس مو بیا علامه ورکړه د B سیټ راخلو. د B سیټ کې B سیټ دا د B سیټ کې څه شي لرو؟ M. M مو په دغه کې هم درلودی، ګوره دا ځلې بیا ورته ګورو. M مو په A کې هم درلودی، صحیح شو. مګر موږ په هغه کار نه لرو چې لرو یې که نه لرو. راځو مستقیما چې شته خپل M دلې لیکو. کوم شی چې په A B سیټ کې وه هغه لیکو. دا مو ولیکله، A مو ولیکل، A مو ولیکل، قوس باندې. اوس نو څه به کوو؟ دلته یو بل رنګ راخلمه چې ښه ورته متوجه شئ. اوس
مخکې مې دلته نه چې په داسې خطا نه وځي چې ام سته نو بالا به یې نه لیکم. کېدای شي موږ دغسې مستقیما هم دا حل کړی وای خو مستقیما نه راوموستې دلته چې ښه به پوه شو. ډي دلته قوس شروع کوو. په دې کې ډي شته نشته، دا یې ډي صحیح شو. کې په دې کې شته نشته، خپله کې لیکو. ام په دې کې شته و، یوازې ام لیکو. ام مو ولیکئ، بیا نو دا خلاص ول، نو دغه ام بالا چلیپا شو. ولې چلیپا شو؟ ځکه چې دلته مو یو ځلې ځینې راواخیستی بیا نه شو راخیستی. آر خو نو دا دې بالا نشته، نور شیان تکراري نه دي. آر دی، پسې ای ده، ای ده، صحیح ده. دغه دې دا د عناصر دا دې د اتحاد صفر شو، صحیح شو. یعنې خلاصه دغه چې دا موږ اتحاد وکړی، اخر دغه څو غړي په لاس راغله. دا ګوره 1 2 3 دا غړي لري، 1 2 3 4 څلور غړي دا لري. یعنې 3 و 4 که ته سره یو ځای کوې څو کېږي؟ مساوي کېږي په 7 سره، صحیح شو، په د جمع په حساب. مګر دلته اتحادي قانون څنګه دی د سیټونو؟ د دېو څخه یو مشترک راواخیستی. ګوره څه شي شو؟ 1 2 3 4 5 6 دا شوله ټوله څو؟ 6 غړي. دا څه شي شو؟ د دوی اتحاد شو. که دا چیرې د دوی ځایونه بدل کړې، د دوی په سیل کې کوم تغییر نه راځي. یعنې که چیرې موږ داسې ولیکو چې فرض که د اتحاد نه داسې وایه، خو دا تکراري شوله. فرض که بي، یعنې هغه تبدیلي قانون یې هم پر عملي کړو. یو دا وارې بیا دا ګرده نه لیکو، بس داسې مستقیما راځو څه شي راخلو. دغه د اوله بي ده، نه دلته ګوره دا ده د بي عنصر، بي ام لیکو کاما. ګورو په ای کې ام شته و دا دې شته، نو بالا تېر شولو خلاص. آر راخلو، آر پسې ای، صحیح ده، پسې ای، پسې همدارنګه څه شي دی؟ کی، صحیح شو. ډي 1 2 3 4 5 6 دلته هم 6 عناصر شو. یعنې په تعداد کې فرق رانغی د دې سیټ، ځکه تبدیلي قانون پر عملي کوي، په تعداد کې تغییر رانغی. دا نو بیا د سیټونو په موضوعاتو پورې اړه لري چې هغه عناصر څه شي دي چې په هغه کې بیا تغییر راځي، یعنې په هغه اصلي مفهوم کې تغییر راځي که نه. یعنې بېرته دا و دا دواړه یو د بل معادل سیټونه دي چې مخکې مو پېژندلي وه، صحیح شو. د عناصرو په تعداد کې کوم تغییر رانغی. اما مساوات یې بیا ویلی نه شو، ځکه یې نه شو ویلی چې دلته ام راغی دلته ډي راغله، صحیح شو. مساوات یې هغه رقم نه شو کولی. خو داسې بیا مساوات که چیرې دا غواړو چې مساوات یې وکړو، مساوات یې هم کولی شو. دا په دې معنا ده چې ام دلته هم شته، دلته هم شته، دلته هم آر شته، دلته هم آر شته، دلته هم ای. خو په دغسې یعنې عناصرو کې لکه دا چې دی په دې کې کوم تغییر نه راولي، یعنې تبدیلي قانون هم پر عملي کولی شو. راځئ یو بل مثال کاروو. که مثال کاروو ای زبر راخلو. ای د دې څخه فقط جلا کېدای شي چې دا ما سی او ډي لیکلی وای، صحیح شو. دا یو ډي راخلو. یو بیا هم دغونه تکرار ته ضرورت نشته، دې ته په کتو بالا خپل عملیه اجرا کوو. څنګه اجرا کوو؟ دا یې راځمه مثلا له وضاحت کوم چې ښه لږ لوړ شي چې بیا نور شیان راشي. مثلا دا یې ای اتحاد ای زبرونه د بي زبره سره، د بي زبره سره قوس باندې شروع کړو. حالا دې ته ضرورت نشته چې دا طریقه ووایو ځکه په پوست وو. اوس راځو 4 د ای په سیټ کې شته وه، دا 4 دلته لیکو. ګورو دلته بل هم 4 شته، هو دا شته، د دې کار خلاص. راځو 5 لیکو. 5 مو ولیکل، دلته بل 5 شته نشته، صحیح شو. راځو بل څو دی؟ یو دلته شته نشته، دا هم لیکو. پسې راځو دلته 0 هلته خو نه و، دا 0 هم لیکو. بیا دا بل ته چې شته و قوس باندې، دا مو شو
څه شي د A B د سیټونو اتحاد. صحیح شو. 1 2 3 4 5 پنځه عناصر. اوس نو په دې چې پوه سو چې مثلا د دې اتحاد په بل شکل هم ښودلی سو که یا هغه څنګه کوی سو. راځو مثلا موږ 2 سیټونه درلودل، څو 2 سیټونه مو سره یو ځای کړه، اتحاد مو وکړ. یو مثلا د څه شي و، د A سیټ دی دا دی، صحیح شو، بل د B سیټ. نو ښه دی څه کوو، دغه عمومي سیټ مو په څه شي په نامه یاد کړئ، یو. دا کم سیټ دغه چې لاسته راغلی دا مو په یو یاد کړئ. صحیح. نو چې یو سو راځو اوس A او B سیټونه هم باید پیدا کړو. صحیح شو. A دی دا سیټ. دلته A ورته ولیکل فقط چې معلوم سي چې دا د A سیټ دی. صحیح ده. دلته اجماع ځان ته همدارنګه داسې یې کړه دا دې هم د B سیټ. صحیح ده. اوس نو څه لرو په A سیټ کې مو څه شی درلوده، T. دا دی راوایه T. صحیح شو. M په دواړو کې شته، M په دغه ځای کې لیکو. صحیح شو. پسې R خو نو د B سیټ دی. R پسې څه شو، دلته R پسې R E ده او پسې څه شته A. دا په څه معنا، دا په دې معنا چې یعنې دغه یو سیټ چې دغه عناصر پکښې دي. صحیح شو. د دغه 2 سیټونو څخه لاسته راغلي. صحیح شو. دا یې په دیاګرامي شکل که دغه ښیي بیا دا څنګه ښیي، زه به بل رنګ راواخلم چې ښه درته معلوم شي. مثلا دا عددي سیټ راوړو. عددي سیټ څه شی دی، ګوره د یو په نوم یې نوم و. صحیح شو. عمومي د دواړو سیټ شو. صحیح شو. دلته دا یې څه شي شو، دا فرض که دا دی د A سیټ شو، دا چې دلته دی. صحیح ده. دا که هغه شکل ورته لیکي که دا شکل فرق نه کوي. دا دې شو د B سیټ. صحیح شو. دا د B سیټ. اوس نو د A په سیټ کې کوم عناصر لرو. صحیح ده. داسې کې ګورې نو 4 لرې، دلته هم 4، هغه 4 دلته ولیکه. صحیح شو. او بل څه شي لرو، 4 او 5 دا دي. 4 دلته ولیکه، له بالا نور کار خلاص. 5 او 1 دا دې په A سیټ کې وه. پسې څه شي 0 وه، بل څه وه، دا هم په دې سیټ کې. دا شو د دې دیاګرام. یعنې دغه هر څه شیان چې دي دا ټوله په دا یوه سیټ کې. دا په دې معنی یعنې دغه خونه ده، په دغه خونه کې دغه میز مثلا د کمپیوټر د کتابونه دلته شامل دي. دا داسې نه سو ویلی چې دا د خونې څخه د باندې دی، یعنې ټوله شیان په دې خونه کې داخل دي. صحیح شو. په دې موضوع پوه سو. راځو یو څه نور هم که دلته یو شی لا هم وضاحت درته درکړم، یعنې دلته به راسو. دا په دې معنا چې یعنې دغه شیان دا ټوله مشترک دي دلته. صحیح شو. دا داسې سره ګډ دي، دا ټوله یو ځای په یو دغه کې یادېږي. دا هم داسې، دا ټوله یو شی شو. دا خطونه چې مو ورکړل هغه د دې دپاره چې تاسې پوه سئ چې معنا دغه شیان هم په دې کې دي، دلته هم دغسې. صحیح شو. راځمه مخ ته. اوس راځو یو بل طریقه عملي کوو. څنګه طریقه؟ دغه سیټ موږ خو دا دې طریقه ولوستله، دا طریقه ده، بالا مو وپېژنده. نور ضرورت نشته چې پر دې باندې موږ دغه وکړو. دغه شکل دی. شکل دی څه وایي؟ وایي یو سیټ لرو. څنګه سیټ لرو؟ دغسې سیټ لرو. د څه شي یا دا ور واچوه یا دغه فرق نه کوي، دغه ور واچوه. 4 5 1. صحیح ده. دا 1 د دې ترمنځ اتحاد وکړه. داسې یو څوک ګرسري هغسې سیټ نه درکوي لکه دا، داسې شکل یې درته لیکلی. دا 4 دا 0 دا 1 وایي دا مساوي کېږي په څه شي سره. دلته یې سوال یا درته وکړه.
د دې دپاره څه طریقه لري؟ ډېره اسانه. دا یې صحیح ده. دا چې مو ولیکله اوس نو څه پکې اوس نو راځي دغه 4 په دې دواړو کې مشترک دي. څلور درته ولیکه. که د لس عنصرو هغه ټول درته یو بغل کې سره ولیکه. ښه یو دی، دا یو پسې 5 دي. اوس خو دا بل سیټ ته راغلی، خبره دلته یو بل داسې شکل ورکړه. صحیح شو. څو 4 خو دې دا دې لیکل شوي دي تیار. 0 راواخله، راواخله. یعنې په دې طریقه سره هم موږ کولی شو چې دغه کړو. ځکه هغه مشترک سیټ مو دلته راوستی. مشترک په څه معنا؟ یعنې یو 2 لوبې دي. دا د کرکټ لوبه ده، فرض کړه. دا د څه شي ده؟ کرکټ لوبه ده. صحیح ده. او دا د فوټبال لوبه ده. صحیح ده. د څه شي؟ فوټبال لوبه ده. دغه یو کس په دې معنا، دا په څه معنا؟ په دې معنا چې یعنې دغه یو کس د څه شي ده؟ دا یو کس هم کرکټ لوبه یې خوښېږي، هم یې د کرکټ نه خوښېږي، هم یې د فوټبال نه خوښېږي. نو ځکه چې کله کرکټ بازي که د فوټبال دی پکښې مشترک دی. صحیح شه. یعنې دوی د دواړو ګډ دی، په دواړو ځایو کې دی، هم په دې کې دی هم په دې کې دی. مګر کله چې د یو ځای خبره راسي چې دی باید په یوه ځای کې اوسي، نو دغه دی هم د فوټبال شوقي دی هم د کرکټ. صحیح په دې خبره پوه. که دغه که په دې کې عملي کوې هم عیني شکل دی. یعنې دا اوس په دغه شکل څخه موږ ماسې دغه راواخیسته چې په پوه شو چې هلته هم نتیجه او د دې یو شی. راځو وروسته څه شي لرو؟ وروسته لرو د سیټونو تکاتو. وروسته لرو د سیټونو تکاتو. تکاتو څخه هدف څه شی دی؟ څنګه؟ تکاتو یعنې کته کوونکي، هغه شی چې چیرې سره کته کوي. څنګه؟ مثلا د A سیټ لرو، دا نښه خو مو پېژندلې وه مخکې چې دا د څه شي ده؟ تکاتو یا د کته کوونکي. د B سیټ وایي که چیرې A و B تکاتو وکړي نو X به شامل وي څه ته؟ A ته، یا X به شامل وي او B ته او B ته. څه معنا؟ یعنې په یوه وخت کې کېدای شي چې X هم په A کې شامل وي هم په B کې شامل وي. وروسته نو دوی تکاتو کولی شي. که شامل نه واوسي هغه خپله یو خالي سیټ دی، یعنې نتیجه نشته، صفر په لاس راځي، خالي سیټ. دلته یو دغه راښه کړی دی، وایي که چیرې دوی تکاتو وکړي نو څه کېږي؟ نو دلته موږ عملا راځو د A سیټ لرو، د B سیټ لرو. صحیح شو. د A او د B سیټه څنګه راخلو؟ اوس مثلا راځو A تکاتو دیو تکاتو کړې ده. څه شی؟ A او B تکاتو کړې. څنګه یې لیکو؟ A دا یې قوس شروع A ده او پسې کې ده، پسې R دی، پسې T ده، قوس بند. تکاتو د څه سره؟ د B د سیټ. د B سیټ کې څه ده؟ T ده، U ده او R دی، همدارنګه E ده، A ده. دوی مساوي کېږي په څه سره؟ یعنې دلته هدف څه شی دی؟ ګورئ یو سیټ بل چې راوځي هغه څنګه سیټ وي؟ مثلا په دې کې ګورو A دلته هم شته، دلته هم شته، نو دا یو لیکو. صحیح ده. یو A. کې دلته شته نشته. R دلته هم شته، دلته هم شته، نو دا R لیکو. پسې T دلته هم شته، دلته هم شته، دا T لیکو. نور یې بندوو ځکه تکرار شیان چې نشته، هغه شیان چې جوړه راځي، یعنې په دې کې مې هغه فقط دلته دغسې ولې اوس د دوی د تکاتو نقطې، یعنې دوی ترمنځ چې کټوي یو بل سره، هغه دا بیا په دیاګرام کې هم درته ښیي. راځو بل سیټ هم عملي کړو. په دې کې هم د تبدیلۍ خاصیت که چیرې B او A سره تغیر تبدیل په کومه خبره نه راځي، بیا یې هم حاصل د همدا راوځي. صحیح شو.
یعنی کوم خبره نه پکښې راځي. راځو مثلا د ا زبر او د ب زبر ترمنځ دا مسله څېړو. مثلا تکاتو د ب سره، تکاتو د ب سره قوس شروع شو، څلور دلته لرو، پسې اووه لرو، پسې پنځه لرو، کامه بیا یو لرو، قوس بند، بیا هم تکاتو، پسې چې شي لرو اته لرو، پسې نه لرو، پسې یو لرو، پسې څلور لرو، پسې اووه لرو، دا بند. دا اوس د دې حالت شته. د دې حالت دا دی که چیرې اوس موږ د دې تکاتو نقطه غواړو، څلور دلته شته، دلته هم شته، صحیح ده؟ دا یو څلور کامه، اووه دلته شته، دلته نه، دلته هم شته، دا اتیا، دا هم ودي، دا هم ودي، دا اووه کامه، پنځه دلته شته، دلته نشته، یو دلته شته، دلته هم شته، صحیح ده؟ نو دا هم ده. دا شول د دوی د تکاتو، صحیح شو؟ یعنې فرق یې نشته. که چیرې موږ داسې وکړو، دا یو شي ته له بله متوجه شو، مثلا ما درته وویل تبدیلي قانون فرق نه پکښې راولي. که چیرې دا داسې کړو بي ا کړو، مثلا ا تکاتو د بي سره، دلته ګوره راخلو د بي څخه خپل د ځانه ترازو بي اته شته، په دې کې نشته، نه اته نشته، ښه اته نشته، نه هم نشته، ښه یو شته، اووه دا یو، صحیح شو؟ دلته هم یو نه خلاص شو، څلور دلته هم شته، دلته هم شته، دا یې څلور راواخلو، پسې اووه دلته هم شته، دلته هم شته، صحیح شو؟ دا یې د دوی تکاتو نقطې، دا شی خو ورته هم نه و، دلته هم نشته. ګوره څلور اووه یو، دلته هم کې مساواتو ته کې مساوي هم دي دا سیټونه، یو د بل معادل هم دي، صحیح شو؟ یعنې فرق یې نه راځي پکښې. اوس راځو دا په دیاګرام کې ښیي. دیاګرام کې بیا څنګه ښیي؟ دیاګرام کې فرض کړئ یو د څه شي د دغه سیټ د ا دی، بل یې هم دی د بي، دا د ا سیټ شو، دا د بي سیټ شو. د بي سیټ او د ا سیټ کې د دوی د تکاتو نقطه کومه راغله؟ دغه شی راغله، صحیح ده؟ نو دلته یې لیکې ا، پسې ار، پسې ټي ده. دلته موږ دغه شی لکه چې غلط کړی، دغه ټي ده، صحیح شو؟ ټي ده، دا یې ټي. دا په دې معنا یعنې دوی یوازې په دغه ځای کې سره قطع کړي دي، نور هېڅ شی نشته. دا په دې معنا چې دغه دوه سیټونو دلته سره قطع کړي دي، یعنې نور شی نشته په دې، د دوی د تکاتو نقطه دغه ده، صحیح شو؟ دا نور خالي پاتې شو. دا دوه ا او بي سیټونه په دغه نقطو کې سره قطعي. دا بیا د راتلونکي بحثونه دي انشاءالله د خیره سره دې ترازو بیا ښه سم سر په خلاصو. بل راځو مثلا د دغه د دې تکاتو، د دغه تکاتو، دې تکاتو څنګه ده؟ ا دا یم بي سیټ، دا دې شو بي، دا دې شو ا سیټ. د دوی تکاتو نقطه چې شي د څلور، اووه او یو، د دوی د تکاتو نقطه هم دغه شوه. دا یې د سیټونو دغه موضوع چې ده اوس ابتدایي حالات دی. دغه یو شی به زده کوئ، بیا نو وروسته نور حسابو کې بیا د دې استفاده او ځایونه معلوموای شو چې دا څه معنا لري دغه نقطې، صحیح شوه؟ دا شوه د دې د تکاتو نقطه، دا د دې د تکاتو نقطه.
هغه پاته سیټونه که چیرې اتحاد وای هغه یې د دې خوا د دلته لیکل کېده بل د ده خوا ته لیکېده دا یې مشترک و مګر اوس د دوی یوازې تکاتو غواړي تکاتو یعنې په کوم ځای کې دوی قطع کوي هغه غواړي نو دا سوه دا مسله د تکاتو که چیرې دا سو مثلا فرض کړئ د هغه موضوع دا موضوع چې راځي چې تکاتو وایي راته وښایي د دغه تکاتو د دې سره صحیح شو یو وي لکه دغه دلته تکاتو تا ته یې شیان درکړي په څه شکل داسې یې درکړي دي شیان یې درکړي دي مثلا دغه قانونه واله ښه کې آر ام ټي بل شي قانون ستا څلور د دې تکاتو داسې درته لیکلي یم داسې چې دی ټي یو او بل چې دی آر ای ای وایي دغه مساوي کېږي په چیش سره د دې مساوات باید عملو د دې مساوات ډېر اسانه داسې یو شکل جوړ کړئ بل هم داسې یو شکل جوړ کړئ خپل د ځان چې جوړ مو کړئ وګورئ په دې کې ای سته صحیح ده دلته د رنګ مې بدل کړم چې ښه معلوم شي دلته ای سته صحیح ده دلته هم سته یعنې دلته او دلته دغه دواړې یګانې صحیح ده نو چې یګانې دي دا یوه ای دلته مشترکه نشي صحیح شو ټي دلته سته دلته هم سته دلته هم ټي سته دلته هم سته دا یې یوه ټي صحیح شو کې دلته سته نسته صحیح شو آر دلته سته و آر دلته هم سته دلته هم سته نو د دواړو څخه یو مشترکه آر دا د سوې د دوی د تکاتو نقطې صحیح شو دا نو بالا خلاص که دا ځای ډکه یې نو بیا بیخي خوندور کېږي مثلا دا ځای بیخي ورته ډکه چې مثلا ښه معلوم شي چې دا د دوی د تکاتو نقطې دي په دغه ځای کې دوی سره قطع کوي صحیح شو دا مسله هم حل شوه لکه چیرې فرض کوي دا بل سیټ راخلو ای زبر و بی زبر دا هم عین شي که نه چې شي دی څلور اوه پنځه دا کم او شیان که ورکړي او نه که فرق نه کوي دلته تکاتو دلته هم څو دي اته داسې څو دي نه دي او یو دی او څلور دي اووه دي نه دوی مساوي کېږي په چیش سره داسې به هغه ورکړي او بل به داسې یو مثلا دا ځای سره سم نه و ښه د دوی د تکاتو څلور دلته هم شته څلور دلته هم شته دا یې څلور ښه نو اووه دلته هم شته دلته هم شته دا یې اووه بل چې شته دلته هم یو شته دلته هم یو شته دا یې یو دا شوه د دوی د تکاتو که رنګ کې که رنګ نه کې والا فرق نه کوي که رنګ کې چې ښه در معلومه شي دا شوه د دوی د کټ نقطه چې دوی یو بل سره کټوي دا رنګ پر دې باندې وغوړېدی چې زرغون دی نیست فرق کوي صحیح شو دا موضوع هم ختمه شوه راځو وروسته چې شته د سیټونو تفاضل یعنې توپیر څنګه ښه یو شی دلته بله یادوري کومه دلته ګورئ دغه تکاتو داسې معنا هم ورکوي چې مثلا موږ یو بل سره پرې کوي دلته دا سره منحلوي دا په دې معنا کله چې دغه راځي هغه د فوټبال خبره چې مې درته وکړله هغه خبره بیا دلته کاټېږي یعنې که په یو وخت کې نشي کېدای چې احمد هم فوټبال وګوري هم کرکټ وګوري صحیح ده د دواړو به شوقي خو کله چې د اتحاد خبره شول دی بېرته پر یو نفر حساب دی صحیح شو راځو دلته دوم د سیټونو تفاضل یا توپیر څه وایي دغه نښه یو داسې د معادل په شکل هم دوی داسې یو نښه کاروي یعنې که دغه نښه وي او که دا نښه وي دا د دوی د تفاضل
کله کله یې بیا خلک وایي تفاضل په منفي باندې موږ د یو بل سیټ څخه یو منفي کابل باندې منفي که بس دا شی خپله تفاضل یعنې فرق یې خلاص راځي. څنګه راځي؟ اوس مثلا راځو دلته د A سیټ لرو. د څه سیټ لرو؟ د A سیټ. وایي د A تفاضل د B سره دا په څه معنی؟ یعنې د A فرق د B سره څه شي دی؟ نو دوی څه وایي؟ وایي په دې صورت کې X به شامل وي څه ته؟ و A ته. X به څه شي وي؟ په A کې شامل وي. یعنې هغه عناصر چې په A سیټ کې دي هغه به په A کې شامل وي. خو په څه کې به ناشامل وي؟ په B کې به ناشامل. دا نښه خو مې درښودلې چې مخکې دا د ناشامل معنا لري. څنګه؟ وایي دلته یې ګوره اوس یو لیکلي یو چا درته لیکلي وایي دغه A سیټ دی دا B سیټ دی. وایي د دې B د A سره تفاضل څه شی دی؟ یا مثلا د B تفاضل د A سره څه شی دی؟ یعنې دا دواړه یوه خبره ده فقط یو بل اخواته اړولي. دلته هم عین موضوع چې هلته وه دلته هم دلته وایي B تفاضل د A سره. په دې کې بیا څه معنی؟ یعنې X به شامل وي په B کې خو په څه شي کې X به بیا نه وي شامل په څه شي کې؟ په A کې. هلته ګوره په A کې شامل و دلته په B کې شامل دی. صحیح شو؟ څنګه معنا لري؟ راځو د دې دپاره څه وایي نور بیا څه خبره کوي؟ وایي د A تفاضل د B سره نامساوي دی. دا خو مې مخکې درښودلي چې دا د نامساوي نښه ده. څه معنا؟ یعنې B تفاضل د A سره وایي دوی په خپل منځو کې سره مساوي نه دي. څنګه سره مساوي نه دي؟ دا په ثبوت باید ورسو. یوه طریقه یې د دغه شکل باندې سره رسول کېږي خو موږ ته د دغه منفي څخه هم استفاده کولی شو. یعنې د منفي علامه یا د تفریق علامه ده چې مخکې پېژندلې. راځو فرض کړو د دې خلاصه به وکړو. څنګه کوو؟ یو د A سیټ لرو بل د B سیټ لرو. صحیح شو؟ د دې تفاضل معلوموو. څنګه یې معلوموو؟ A تفاضل صحیح شو د B سره مساوي دی په څه شي سره؟ دلته به دا مکمل خلاص A به راواخلئ پس یې کې ده پس یې R دی پس یې T ده پس یې قوس بند. د دې تفاضل نښه به دلته مخکې ما تقاطع و اتحاد ورکوئ دلته بیا دا ورکوو د څه شي سره؟ د A مثلا د دغه سره G U او T پس یې څه شي ده؟ K پس یې E. د دوی تفاضل څه شي راسي؟ رنګ یې ورته اړوم د قلم. د دوی تفاضل څه شي راسي؟ په A کې هغه سیټ راخلو چې په دغه کې نه وي په B کې نه وي. په B سیټ کې A شته نشته دا راخلو. کې په دې کې شته و دا پخوا پرېږده. صحیح شو؟ او R په دې کې شته نشته. R یې نشته دا لیکو. T دلته شته دلته نشته. دغه د دوی دوه تفاضل شو. یعنې د A فرق د B سره څه شي دی؟ دغه دوه ټوله دي. صحیح شو؟ اوس نو که چیرې بیا د B تفاضل د A سره ګورو دا بیا څنګه؟ B تفاضل A دا به مساوي شي په څه شي؟ بیا دا ورې د B عناصر اوله راخلو. هلته مو د A د اول راخیسته دلته ده G پس یې څه شي ده؟ U پس یې څه شي ده؟ T پس یې څه شي ده؟ K پس یې څه شي ده؟ E قوس بند او تفاضل یې د څه سره؟ د B سره. دا ځلې بیا د B عناصر دغه عناصر اخلو A K پس یې څه شي دی؟ R پس یې T دا بند مساوي کېږي د څه شي سره؟ رنګ به یې ورته واړوو. G په دې کې شته په A کې نشته. نو دا ځل یې لیکو دا یې G
یو ستا په دې کې نشته یو ټي په دې کې ستا هو کې په دې کې ستا هو ای په دې کې نشته دا ایم یعنی د بی توپیر د ای سره څه شي دی جی یو ای ده او د ای توپیر د بی سره څه شي دی ای او څه شي دی آر. اوس نو که چیرې دا سره ګورو مثلا دلته یې راته لیکلې وه چې ای تفاضل بی نامساوي دی د څه سره د بی تفاضل ای سره. دا یې رښتیا ویلي دي څنګه یې رښتیا ویلي ویې ګوره دغه شي دغه ته فارمول ته دا اچوو څنګه یې اچوو دا مثلا کوسي دلته راسه اول د ای بی دا د یو صحیح شو آر کوس تفاضل دغه نامساوي دي ګوره دا چې شته نامساوي دي ولې نامساوي راځو د دې توري هم راخلو توري عناصر جی یو او بل ای دا سره ګور آر په دې کې شته ای په دې کې شته نشته نو دې ته څه شي وایي نامساوي وایي خبر پوه شولاست د نامساوي هدف یې دغه و چې وایي دا ای بی تفاضل د څه شي سره د بی تفاضل ای سره توپیر لري په رښتیا هم لري خبره خو پوه شولاست نه مثلا دلته یو آر دی دلته جی یو ای نو دا کله د دې سره مساوي موږ د نامساوي او مساوي خبره خو مخکې کړې وه صحیح ده په دې پوهېدلي وو اوس راځو دغه خبره په دغه باندې ښیي مثلا د تکاتو دغه نقطه په څنګه شکل سره ښیي راځو دا په مثال کې واضح کړو فرض کړئ اول موږ د ای دغه راخیستی دی موضوع راخیستی ای د بي سره تفاضل د ای د بي سره تفاضل په څه معنا یعنی یو سیټ لرو د ای په نوم صحیح شو دا مو د ای سیټ بل سیټ لرو دلته به دغه ټوله خلاصه کوم چې داسې ښه واضح شي درته یعنی دلته ای او د بي تفاضل ده که دا ورم نه کوي کومه خبره نه ده یعنی داسې ساده وي بیخي به ښه وي اوس نو راځو څه وایي دلته دغه راخلې دا هم وصله یې ښه صحیح شو دا وصل شو دا دې شو د بي سیټ دا دې چې شو د بي سیټ د ای تفاضل مو غوښتی دی یعنی د ای تفاضل د بي سره یعنی د ای د عناصرو توپیر د بي د دې سره څه شي دی نو هغه دلته لیکو توپیر یې ده د ای توپیر څه شي شو ای آر یعنی په څه معنا دغه به زه درته بڼه هماشه کوم دلته دا شو دا پرېږده دا هایلایټ یعنی په دې کې د اخوا مشخصه ده هلته خو به هغه په اتحاد کې ټوله رنګېدله او په تکاتو کې بیا د منځ د رنګېدی په دې کې بیا یوازې ځکه تا یوازې د ای تکاتو دغه تفاضل د بي سیټه سره کول نو دغه خوا یې اوس په دې خبره پوه شوه که چیرې بیا د بي تفاضل د ای سره وګورو هغه بیا څنګه کولی شو هغه نو بیا راځو یو بل رنګ به راواخلو فرض کړئ شین راخلو شین رنګ څنګه مثلا دلته یې دا یې د بي سیټ او هم دا یې د ای سیټ دا ای او دا یې هم بي د بي عناصر څه شي وګورئ جي وه او یو وه او همدارنګه ای وه دلته بیا دغه هایلایټ کېږي یعنی یوازې او یوازې دا خوا دغه یې توپیر شو دا یې فرق شو چې دا بیا هر وخت په پوه شئ او سر مو په خلاص چې بیا بل وخت د سیټونو موضوع په نورو موضوعاتو کې راځي باید تاسې په دې باندې سرګردانه نه یاست چې دلته دا ورته د کومې خوا کړه دا څنګه یعنی دا د ای تفاضل د ای فرق د بي سره دغه ځای دی او د بي فرق د ای سره بیا دغه ځای دی
صحیح په دې خبره خو انشاءالله پوه شوه راسو له دې څخه را تېرېږو. دلته هم بېرته هماغه مسله ده، دغه یو سیټ به دلته د عددي سیټ به په دغه شکل درته حل کړم. په مثلا څنګه راځمه فرض کړئ دغه لرو، یو سیټ د سیټ لرو، په دې سیټ کې 4 شامل دي، 7 شامل دي، 15 شامل دي. صحیح شو؟ وایي د دې تفاضل د دغه سیټ سره را پیدا کړه. 8 پکښې شامل دي، 9 پکښې شامل دي، 1 پکښې شامل دی او 7 پکښې شامل دی. نو دوی مساوي کېږي 25 سره. راځمه دلته یو سیټ لیکم د A، دا مو شو د A سیټ، او دلته راځمه د B سیټ لیکم، دا مو شو د B سیټ. صحیح شو؟ د دې تفاضل څنګه ښیي؟ راځو دا خو مو دی A، دا مو دی B. صحیح شو؟ د دې 4 دلته شته، دلته هم شته نشته، دغه 15 عدد شته، دلته 7 شته، دلته هم شته 7. دغه 7 ګوره د A سیټ تفاضل راغلی. صحیح شو؟ دا 7 دلته لیکي. ښه، بل څه شي لرو؟ 15 دلته شته، دلته نشته. د دې تفاضل یوازې دغه یوه ده او هغه په دغه خوا کې ده. صحیح شو؟ اوس نو که دا رنګوئ رنګېږي، دغه مثلا دغه منطقه ده. صحیح شو؟ دا د دوی د توپیر چې دی د A د B سره. که چیرې دا څنګه رنګ شو؟ ښه بېرته به یې داسې کوم. صحیح شو؟ دا د دوی توپیر شو. که چیرې مثلا موږ د دغه د B تفاضل د A سره راخلو، څه شی وکړو؟ د B تفاضل فرض کړه دا د B سیټ دی، ښه یا دغه داسې نه کېږي، داسې نه کېږي، داسې نه کېږي، دغه ایسته کړو. که چیرې داسې یو کوچنی شکل رسم کړو، لکه مو ټوله منطقه فهم کړو. زه دلته به یو بل سیټ ولیکو، دا دلته یو بل سیټ لرو، دا دی د B سیټ دی. صحیح شو؟ څه شي پکښې دي؟ 8، 9، بل څه شي 1 او 7. صحیح شو؟ وایي د دې تفاضل د A سره معلوم کړه. د A په سیټ کې دي څو دي؟ 4 دي، 7 دي او 15 دي. د دې تفاضل وایي معلوم کړه. د دې د څه شي؟ د A سیټ. نو دلته دا مساوي کېږي 25 سره. دلته دا راغی د دې سو فرض کړه A سیټ. صحیح شو؟ دلته راځي دا نقطه به داسې وصل کړې، دا دې سو د B سیټ. صحیح شو؟ د B سیټ په B سیټ کې وګوره 8 دلته شته. صحیح ده؟ دلته هم شته، 9 دلته شته، نشته. نو دا یې 8. ښه، دلته بخښنه غواړم، دلته موږ یو شی غلطي کړې ده. هغه غلطي دغه وه، مخکنۍ غلطي ده، دلته موږ غلطي دا کړې ده. دغه رنګ یې بېرته راواخلو. ګوره 4 دلته نشته، صحیح ده؟ نو 4 لیکو. 7 دلته هم شته، دلته هم شته. 15 دلته نشته، نو 15 هم لیکو. د دې اتکاتو نقطه دا شوه. صحیح شو؟ بېرته راځو هغه خپله، یعنې دغه ځای چېرته چې بیا غلط نه شي، چې 4 خو همرنګه چې وکړئ، هغه خو بېرته د تکاتو خبره راغله د تفاضل نه. ښه، اوس راځو د B 8 خو دلته نشته، 8 لیکو. 9 دلته نشته، 9 لیکو. صحیح شو؟ 1 دلته نشته، 1 لیکو. یعنې دا د دوی فرق دی. اوس نو که چیرې دا په رنګ باندې داسې ښیي چې مثلا دغه شیان و هغه شیان بیل دي. صحیح ده؟ د دې د تفاضل د B تفاضل د A سره دغه دی. صحیح شو؟ دلته بیا دغه دی. صحیح شو؟ دغه ځای چې په رنګېږي دا خوا ده، یعنې دا خوا او هاخوا باید سره وپېژنئ. صحیح شو؟ راځه نو دغه رنګ داسې دغه کړمه، تازه به یې نه غواړي، ماسې به یې دا ایسته کړم چې معلوم
وروسته څه شی لرو؟ د سیټونو مکمله. پر دې مو مخکې بحث کړی دی. دلته یو خلاصه دغه ورکوم چې تاسې لنډ لنډ پوه شئ. ښه، دلته څنګه کیسه ده؟ دا زبر ښه شامل دی. ښه، د دوی فرق دا شي. دا شیان دلته نښه راغلې. دا ښه نه داسې شیان صحیح دي. راځو په دې به اوس کار نه لرو، خپل موضوع ته راشو. ښه، دلته خبره څه شي ده؟ د سیټونو مکمله. د سیټونو مکمله یعنې بشپړوونکی. څه معنا؟ موږ یو سیټ لرو د څه شي په نامه باندې؟ د ای زبر په نوم باندې. ای زبر په نوم باندې مو یو نوم ورکړی سي. بل لرو دی څه وایي؟ وایي که ای مساوي سي، که ای مساوي سي اکس به شامل وي په څه شي کې؟ په یو کې. یو کلي سیټ دی، او اکس به ناشامل وي په ساده ای کې. یو ساده ای ده او بل څه شي ده؟ یو د دلته مخکني درس کې مو یو شی دلته چې راسه پاته سو، هغه دغه شی داسې هم کولی سو. ښه، دلته زما ذهن ته اوس راغله دا د منفي علامه. کله چې مو دوه سیټونه منفي ای او د بي څخه کړله، صحیح ده، دلته هم دا موضوع دغسې ډېره اسانه معلومېږي. څنګه معلومېږي؟ اوس د ای سیټ کې دا دی، د ای په سیټ کې ای سته، صحیح سو، دلته هم ای نسته، صحیح سو، دلته نسته، ځکه نو ای خپله راخیستل کېږي، لیکل کېږي. کې دلته سته، دلته هم سته. کې چې د کې سره ولاړ شي یعنې دا منفي دې کړله، صحیح سو، دا خلاص سو، دا هم د دې سره دغه د دغه سره خلاص سو، صحیح سو. دلته سته او دلته نسته، دلته هم آر لیکې، صحیح سو، دلته ټي سته، دلته هم سته، نو دا ختم شو. دغه سیټ دغه عناصر، صحیح سو. که بیا بي د دغه څخه وي، بیا هم عین شکل دغه مثلا بي راخلې دلته منفي ای که منفي ای چې دې کړله، دا بیا څنګه کېږي؟ هم عین کیسه ده. راځئ دلته څه وایي؟ وایي مثلا د بي کې، په بي کې دلته جي نسته، نه، نو جي خپله راخلې لیکې، او بل یو دلته نسته، دا یو هم دلته لیکې، او بل څه شي ده؟ ټي دلته هم سته، دلته هم سته، چې سره منفي کې ختم سو. کې دلته هم سته، ای هلته نسته، دا یې ای. یعنې که منفي کې هم دا دي، ګوره جي یو ای، دلته هم جي یو ای، دلته هم ای آر، دلته هم ای آر. یعنې په منفي کې هم دغه طریقه عملي کېږي. ښه، راځم خپل اصلي موضوع ته، دغه ته، چې یعنې اکس به په څه شي؟ په ای کې شامل وي، او اکس به په ای کې نه وي شامل. یعنې د دوی دوه توفیر مشترک شي، صحیح سو، د یو تفاضل یا توفیر د څه سره؟ د ای سره. څه معنا؟ دلته بیا راځو ای ده، ګوره هلته ای زبر او دلته ای. وایي کله چې ای په څه شي کې شامل وي، عناصر یې په څه شي کې شامل؟ په یو کې شامل، خو دا عناصر بیا څه شي کې نه دي شامل؟ په ای زبر کې. دلته هم ګوره هلته ای وه، دلته ای زبر، یعنې د دوی توپیر غواړي. دا په څه معنا؟ یعنې ای زبر که چیرې تکاتو وکړي، یعنې یو بل سره کته کړي، د څه سره؟ د ای سره، دوی مساوي دي په څه سره؟ په خالي سیټ. خالي یعنې صفر کېږي، صحیح سو. دا په دې معنا. په دې خونې کې هم مثلا 15 کسه دي د ریاضي شاګردان، صحیح سو، 15 شاګرد څه شي ده؟ د ریاضي شاګردان 15 کس په دې وطاق کې. په دا د څنګ په وطاق کې هم 10 کسه دي، 10 کسه دي د تاریخ شاګردان، صحیح سو. د دې وطاق کې څه شي؟ 15 د ریاضي شاګردان، په هغه وطاق کې دي 10 د تاریخ شاګردان. کله چې دوی یو بل سره پرېږدي، یعنې مثلا داسې شاګردان چې هغه یو ځای درس وایي، خو نسته تاریخ جلا استاد غواړي، ریاضي جلا استاد، نو د دوی ترمنځ مشترک شی نسته، بر هغه څه شي کېږي؟ خپله صفر کېږي، صحیح څه. او بله خبره څه وایي؟ که چیرې ای زبر او ساده ای اتحاد سره وکړي، څه شي راوړي په لاس؟ یو سیټ. یو سیټ څه شي دی؟ یو معنا کلي سیټ، صحیح څه. یعنې د یو څخه هم دا ای منفي سوی دی، هم دا ای زبر منفي سوی دی، ځکه نو دا دوه سیټونه په لاس راغلي د یو سیټ. څه معنا؟ فرض کړئ یو سیټ لرو، د سایټیم یو سیټ دی، صحیح څه، د سایټیم یو سیټ دی چې یو ان یک لرو، بل ان دو لرو، بل ډي لرو، بل پی لرو، بل ټي لرو، بل آی یک لرو، بل آی دو لرو، بل سی لرو، صحیح څه.
دا یو سیټ دی. دا څه شي دی؟ دا سمبولونه دي صحیح شو، د مخففات راخیسته سوي دي صحیح ده، په دې سیټ کې ځای پر ځای. اوس نو که د دغه سیټه څخه موږ ای او ای زبر جوړو څنګه کوو؟ دغه دی، په ای سیټ کې مې کوم شیان شامل کړي؟ ګوره پی دا دې سته صحیح ده، ټي دا دې سته صحیح ده، دغسې یعنې آی دلته سته صحیح شو، آی دو آی مثلا آی یک آی دو دواړه سته صحیح شو. سی دا په څه شي کې شامل شوله؟ په ای سیټ کې شامل شول، یعنې دغه عناصر په ای سیټ کې شامل شوله. دلته چې وه دا صحیح شو، دا په ای کې شامل شو. پاته دلته څه شوه؟ دغه درې، دا درې چې شوله په ای زبر کې شامل شو صحیح شو. وایي که دوی اتحاد وکړي بېرته دغه شی په لاس یعنې دغه سیټ په لاس راځي صحیح شو. او که یو بل سره قطع کړي خو همرنګه شی نشته پکښې، دلته ان یک دی دلته ان دو دی، دلته بیا مثلا آی یک دی دلته آی دو دی، نو دوی که چیرې تقاطع هم سره وکړي څه شي کېږي؟ د دوی هغه سیټ خالي سیټ په لاس راځي. په خبره پوه شولې؟ ځکه داسې یو شی نه لري چې هغه په دواړو کې مشترک که اوس دلته هم ان یک وای دلته هم ان یک وای، نو برغه ان یک په لاس راغلی صحیح ده، او دلته خو نو بیا دا په لاس نه راکوي صحیح شو. په د دې څخه راځو چې شته اوس اصلي موضوع ته راځو. اصلي موضوع څه شي ده؟ اصلي موضوع دا ده چې موږ اوس وپېژنو چې په رښتیا هم ای زبر او یو ای سره یو ځای کړو یا اتحاد سره وکړو دا په لاس راځي که یا؟ نو راځو دا ګورو. څنګه ګورو؟ ای اتحاد د څه شي سره؟ د بی ای زبر سره، مثلا ای زبر دلته یې لیکو. څنګه یې لیکو؟ ان یک دی، د دوی اتحاد لیکو ان یک، او بل څه شي شو؟ ان دو، او اخر ای ډي، دا قوس بند د دوی ترمنځ اتحاد کړو. نور عناصر څه شي دي؟ پی ده، ټي ده، آی یک دی، او آی دو دی، او بل څه شي لرو؟ سی. که چیرې اوس دوی سره اتحاد وکړي، دا طریقه خو مو مخکې لوستې وه صحیح ده. اوس راځو که دوی چیرې اتحاد سره وکړي، دوی اتحاد سره وکړي څه شي راځي؟ ان یک خپله راغی صحیح شو، ان یک خپله راغی، ان دو هم خپله راغی، او ډي هم خپله راغلل، ځکه دلته نشته بالا دغه شیان. بېرته دلته راځي پي راغلله، ټي راغلله، آی یک راغی، او هم آی دو راغی، او خپله سی راغی. ګورئ دا خبره په ثبوت ورسېدله، دا خبره دا دې په ثبوت ورسېدله چې په رښتیا هم دوی بېرته هغه یو سیټ په لاس راغی. دا دې رایه کړل صحیح ده، ځکه دلته مو هم عملیه اجرا کړله. دا ای زبر و ای، دلته هم ای زبر، که دا خوا دا خوا چې هغه خو مخکې وویل تبدیلي کې مشکل نه لري صحیح شو. او که چیرې موږ د دې تفاضل غواړو د ای څخه بیا دا دغه کوي، هغه بیا خپله مثلا د دې تفاضل د ای سره فرق کوي صحیح ده. دلته هم که مثلا دغه شیان ګورې، اوس غواړم چې د یو تفاضل د ای سره معلوم کړم. څنګه یې معلوموم؟ په یو سیټ کې موږ دغه عناصر لرو صحیح شو، دغه عناصر لرو. خو اوس زه راځمه دا ټوله دغه دي. اوس راځمه زه دلته څه شي ورک دی؟ دلته ای زبر ورک دی. ای زبر چې ورک دی، نو راځمه دلته څه شي د دې څخه راخلم؟ موږ په ای سیټ کې لرو دغه عناصر، په ای کې دغه لرو، نو دغه چې دغه سیټ چې د دغه څخه منفي کې څنګه یې منفي کوي؟ فرض که دلته لري یو سیټ یو مکمل دغه به لیکې، دا ډېر وخت هم غواړي. بیا ښه د دغه ټولو څخه چې دا منفي کې هغه په لاس راځي. څنګه یې منفي کوي؟ ته خو ای لرې دغه سیټ صحیح ده، دا سیټ لرې. اوس نو د دغه شیان چې د دغه عمومي سیټو څخه منفي کې دا خپله په لاس راکوي که یا؟ صحیح ده، دغه چې په لاس راکړله دغه د دوی تفاضل دی. د دوی تفاضل څه شي کېږي؟ خپله دلته ان یک ان
دو او ډي. دغه د دوی تفاضل د یو او د ای تفاضل چې دی دغه صحیح شو، یعنې د دوی فرق هغه شی راځي. که دلته بیا د یو تفاضل د ای سره غواړې، بیا خپله دغه ای په لاس درکوي. دلته بیا دا مساوي کېږي په چی سره؟ بیا ته به دغه به د دا یو څخه منفي کوې، یعنې د دغه ټولو څخه به دغه منفي کوې. خو چې دا منفي کې د خپله په لاس درکوي. ای راغلله، ټي راغلله، مثلا آی یک راغی او دا هم چې آی دو راغی، صحیح ده، او سی راغی. دا دې هم دغه مسله صحیح شو، یعنې بېرته هم هغه نتیجه په لاس راکوي. فقط دغه دلته خلاصه خبره څه شي ده؟ وایي که چیرې دغه ای ته د یو څخه منفي کړې، څه شي په لاس راځي؟ دغه په لاس راځي. که چیرې دغه ای زبر ته د دغه یو څخه منفي کړې، دغه په لاس راځي. هرې هغه خبره په ثبوت رسېدلې، په دې کې بله پې و پوه نشته. دا شوه مکمله سیټ. که چیرې بیا دا مکمله سیټ په یو دغه باندې ښیې، مثلا مکمله سیټ څنګه ښودل کېږي؟ داسې یو دغه لرو، داسې که یو بغل ته کړو چې دواړه ښکاره کړو، ښه وي. دا به داسې کړو، فرض کړه دغه یو سیټ شو، دا په عموم کې دا یو سیټ شو، دا ټوله سیټ د یو دی، د یو سیټ دی. صحیح شو. موږ اوس څه شی غواړو؟ که دا وښیي په دې دوو کې، که دا غواړو چې وښیي. اوس راځو په یو سیټ کې خو دغه ټول عناصر شامل دي. کوم؟ دا عناصر ټول شامل دي، په یو کې شامل دي. اوس نو څه شي؟ موږ ای مثلا ای غواړو، نو دلته به یو داسې شکل جوړ کړې. ای غواړې، ای به پکښې ولیکې، صحیح شو. ای زبر دې پاتې شو، ای زبر به دلته ولیکې، صحیح شو. دا اوس نو په څه معنا؟ یعنې دلته راشه دا ټول دغه دې کلي سیټ شو. او د دې مکمله مثلا د ای سیټ چې مو غوښتی نه، د ای مکمله په څه معنا؟ یعنې دغه شو، صحیح شو. که چیرې مثلا دا شکل غواړې په دې رقمې کې، مثلا دلته یو بل سیټ یو بل ساده دا دې یو عمومي سیټ دی، صحیح شو. دلته مثلا ای سیټ لري ساده، هلته ای زبر، دلته بیا دا دی ای زبر مکمله یې دا هم دغسې کولی شي. یعنې ټوله په دې کې راغلي چې هر یو دې غوښتی هغه ته پیدا کولی او په لاس یې راوړلی شي. دا د منځ ته یې دغسې خالي پاتېږي، ځکه دا هغه عناصر په دا بل کې نشته، په ای کې نشته. صحیح شو. دا دواړه، یعنې دلته د ای عناصر په ای زبر کې نه وه، صحیح شو. هلته بیا د ای زبر عناصر په ای کې نشته، صحیح شو. دلته موږ دغه خبره په ثبوت ورسوله چې په یو کې به دا وي، په ای کې به نه وي. یعنې دلته عیني شي خبره په ثبوت ورسېده، صحیح شو. راځو د دې څخه نور تېرېږو. په دې موضوع کې نور بحث کول پکار نه دي، ځکه چې مخکې مو بحث ډېر پر کړی و، دا هم بس دی د اوس لپاره. بیا که چیرې اړتیا وه پر هغه به هم بحث وکړو. راځو
اوس نو څه شته یو بله موضوع ته فقط دلته یو اشاره ورته کوو د دې اصلي موضوع اصلي درس یې وروسته را شروع کیږي او وروسته بحث باندې کوو د سیټونو کارتیزني یا دیکارتي حاصل ضرب دا دیکارتي مسایل بیا وروسته ښه سم زده کوو اوس فقط د دې دپاره چې یو لږ پوه سو نو څنګه کوو دلته وایي راته وایي که چیرې موږ د A سیټ ولرو او په B کې یې ضرب کړو نو د دوی نتیجه څه شي راځي دلته یې X Y راوړي دي ځکه هلته مخکې به یوازې د X خبره وه نو یوازې X یې راوړی دلته A و B دي ځکه نو X و Y یې دواړه راخیستي او دغه علامه چې ورکړې په دې معنا چې پر دغه دوو شیانو بحث دی څه معنا یعنې X به شامل وي په څه شي کې په A کې او Y به شامل وي په B کې یعنې که A ضرب B کې مساوي به په څه شي سي صحیح شو عین شکل که چیرې دا مثلا ګوره A ضرب B که یو شی په لاس راسي که چیرې بیا B ضرب A که بل شی په لاس راسي سو دلته هم X به هم B کې شامل وي هلته وینې هلته خو په A کې شامل و دلته بیا Y په A کې شامل وي صحیح شو فرق یې وکړئ ګوره دلته Y په A کې شامل دی هلته Y په B کې شامل دی یعنی دلته X په A کې شامل دی دلته Y دلته X په B کې شامل دلته Y په B نو ځکه وایي که چیرې A ضرب B کې دا نامساوي دي د یو بل سره د چی سره یعنی B ضرب د A سره دا نامساوي دي په خبره پوه شوې اوس نو وایي X Y که سره ضربو څنګه کوو د دې لپاره ښه لنډه طریقه باید څنګه ځان پوه کړو صحیح ده فقط همدغه یې وزده کړئ وروسته به بیا نور بحث پر کوو څه شي کوو دا خبره فقط په ثبوت رسوو چې په رښتیا دغسې ده که موږ د A سیټ لرو بل د B سیټ لرو صحیح شو A ضرب صحیح ده ما درته ویلي وه چې ضرب درې نښې لري صحیح ده یو دا سر د ټکی و بل X و صحیح ده او بل هم ستوری و صحیح ده دلته مو ستوری ورکړی نو زه دلته ټکی ورکوم فرق نه کوي B ضرب A دوی مساوي کېږي په څه شي سره که دا د دې ضرب کړو که نه وي دلته یې راواخلو فرق نه کوي D او پسې څه شي سو کې دا یې ده ضرب پسې څه شي دي R E او A دا یې قوس بند مساوي کېږي په څه شي سره دا خو مسله څه اوږدېږي زه به یو بل رنګ راواخلم چې ښه معلوم شي که نه صحیح ده فرق نه کوي څنګه یې سره ضربه د دې ضرب په دې معنا چې یعنې دغه ډي یکله په دغه درو سرو کې ضربېږي صحیح شو څنګه سره مثلا کوچنی قوس ډي کاما پسې څه شي آر یعنې یکله په دې کې ضرب شو صحیح شو کاما یې کړه بل قوس شروع کړه بیا ډي پسې څه شي ده ای په ای کې ضرب دا هم قوس بند شو کاما بیا قوس شروع بیا هم ډي ځکه ډي چې دلته بل دغه شته عنصر شته دا په ای کې شو دا قوس بند بیا کاما بیا قوس شروع بله پله ډي نشته نو بالا خلاص دا وارې کې راخلو کې پسې څه شي ده کې آر قوس بند قوس دلته نه کاما قوس شروع بیا کې پسې څه شي ده ای ده صحیح ده آر مو راواخیسته ای دا آر ای و پسې بیا قوس بند دلته کاما څوارلسه کاما قوس شروع بیا کې آخري څه شي ده ای کاما ای ګوره دا شو د دې ضرب صحیح ده عین شکل که اوس چیرې موږ داسې راواخلو فرض که زه یو بل رنګ راواخلم چې بیا هغه درته واضح شي مثلا B ضرب A دا بیا څنګه کېږي مساوي قوس راخلو اوله د B عنصر راخلو دا R
پسې ای پسې ای قوس بند ضرب قوس شروع بیا چې شي دی ډي او کاما کی دا قوس بند اوس راځو بل قوس شروع دلته څه معنا لري دا اوس وایي دا ضرب څنګه ضرب دا واري بیا آر راخیسته کېږي په دې کې ضربېږي دا یې ډي صحیح شو دغه کوچنی قوس کې دي داخل کوچنی قوس بند کاما بل کوچنی قوس شروع پسې چې د ای دغه د آر دی بیا آر ځکه دی چې دلته کې سته دا یې کې دا قوس هم بند بیا بل توری خو نسته دلته نو بیا راځو قوس شروع چې شي دی پسې ای راخلو ای ضرب چې شي کې خلاص ولا نه کې هم په دواړو کې خلا یا دغه شی غلط شوی دا بیرته اصلاح کړو دا هم ډي ده صحیح شو اوس په ای کې بیا څه شي راخلو نه هلته خو ماغه خلاصه نو غلط کړی صحیح شو دا کې وه په آر کې کې راغله خلاص اوس نو د ای نوبت دی بیا ډي لیکو قوس بند کاما بیا کوچنی قوس شروع بیا ای لیکو کاما بیا چې شي دا وارې بیا په کې دا هم کې دا هم خلاص بیا کاما کوچنی قوس پسې دا وارې د ای نوبت شو ځکه دا هر یو خو خلاص کیسه خلاص دا څنګه دوه واره ای دغه کې راځي دا غلطي دوه واره دغه کې دا کې شوله چې هغه قوس خلاص اوس بیا ای راځي ای په ډي کې مطلب په ډي کې قوس بند کاما بیا قوس شروع ای دا وارې بیا په کې کېږي قوس بند کوچنی او پسې غټ قوس بند په خبره پوه شولاست یعنې دا په څه معنا ګورئ ای ضرب بي چې مې کړل څه شي راغلله اول یې اکس وای څه شي راغلله اول ګوره اکس دی دغه ډي څه شي دی اکس دی او هر څه شي دی وای دی خبره پوه شولاست نو دلته ګوره دا راغلل مګر بل ځل بیا څه شي راغلل بل ځل ګوره په دې کې بیا څه شي راغله په دا دوم سیټ کې ګوره په دوم سیټ کې بیا اوله وای راغلی دغه اکس راغلی دی سیده پسې وای راغلی دلته یعنې سرچپه راغلی دی سیده لکه هلته چې مخکې وویل عین شکل دلته هم اوس ګورئ دلته اکس څه شي و دلته اکس په اول کې اکس په ای کې شامل دلته هم اکس څه شي دی ډي ده دا دی ډي دلته ده دلته هم ډي راغلی یعنې په اکس کې دا شامل شو دوهم ځلې په وای په بي کې څه شي دی شامل دی وای په بي کې شامل نو وای دا آر دی دلته آر شته که نه شته دا آر دلته دی بل ځلې بیا څه شي دی په بي کې بي ضرب ای ګوره اکس په بي کې شامل دی اکس څه شي دی په بي کې شامل په بي کې اول حرف څه شي دی آر دا دی دلته آر اکس آر څه شي اکس ډي بیا څه شي ده ګوره دلته ډي په ای کې دا وه ډي ډي وای شو فرق یې وکړئ که دلته ډي اکس و دلته ډي وای شو نو دوی فرق وکړئ نه په دې خاطر وایي چې دا سره مساوي نه دي انشاءالله په دې ځای پورې پوه شواست ده دا که چیرې په عددو کې وګورئ هم عیني مسله ده د اوس لپاره دا درس بس دی نور بیا وروسته بحث به کوو په دې کارتي مسایلو کې بیا سم دم د دې ګرافونو او شیانو باندې هم بحث کوو او هلته موضوع ښه خلاصه کوو اوس لپاره هم دومره بس